د خروار ولسوالۍ د شهیدانو په دې یادغونډه کې د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د لوګر ځایي مسؤلینو، جهادي مشرانو، فنګیرو، مخاورو، ځوانانو او ورته نورو اقشارو ګډون کړی و. د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو د خروار ولسوالۍ د شهیدانو د کورنیو غړو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل او د دې ولسوالۍ د مجاهدینو او ولسونو قربانۍ یې وستایلې. د لوګر ولایت با شهامت ولس، د لوګر ولایت غیرتی ولس، د لوګر ولایت قهرمان و غازیان و مجاهدینو هم په توکل محض د امریکایانو او د اشغالګرو په وړاندې عملا جهاد پیل کړ چې دا یو ویاړ او افتخار او سعادت د لوګر د مجاهدینو او بیا خاصتا د اسلام درې د ولسوالۍ د مجاهدینو یو ویاړ او افتخار ده. د شهیدانو پلرو، د شهیدانو بچانو، د شهیدانو ورونو، دغه سپین دستار، دغه د ویاړ او د وقار هارونه نن له تا سره خوند کوي، په دې کې نن ته ښکارېږي. بل پلو د خروار ولسوالۍ مشرانو او ځوانانو یو ځل بیا له اسلامي امارت څخه د ملاتړ ترڅنګ له مسؤلینو وغوښتل چې دې ولسوالۍ ته دې خاصه پاملرنه وکړي او دوی ته دې د ښوونځیو، روغتونونو او سړکونو د جوړولو ترڅنګ ورته نورې رغنیزې پروژې تطبیق کړي. دا هغه ولسوالۍ ده چې موږ تاسې نن وینو د دنیا نورې د افغانستان ولسوالۍ وګورئ، هغه تعمیرات لري، هغه تاسیسات لري، هغه پاخه سړکونه لري، هغه شفاخانې لري، هغه ښه ډاکټران لري، هغه ښه پوهنتونونه لري، هغه دارالعلوم لري. خو د خروار ولسوالۍ د دې ټولو شیانو ښکول بې برخې پاتې ده. د دې په خاطر باندې پاتې ده چې امارت اسلامي ته یې وږه ورکړې، امارت اسلامي سره یې قرباني ورکړې ده. دا یادونې وړ ده چې د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو په تیر شل کلن جهادي یون کې بېسارې قربانۍ ورکړي او سلګونه ځوانان یې شهیدان، ټپیان او سیران شوي دي.